ما بیخي چټي لګیا ہے کنه ورور چټي لګیا ہے اسې دماغ خرابې وروره د ما خرابېدو خبر نه دلته باید ګوره یو ته خوار نشي باید دغه خبرې او سره فاریاب دغه فاریاب کې وزبک ورونه د موږ پورته شول داعشیانو ته هم شکست ورکړ فاریاب کې دوستان دکو د ده ولسوالي دغه د طالبانو لاس کې د وزبک ورونه دیدیم ولې تاسو دا رقم کوئ تفرقه ولې په ورونو کې اچوئ دا خو تنظیم د تنها د حزب وحدت نه ده چې د خلکو په سرو کې میخ ووایي اطلاق به ژبې ته یي دا شورای نظار نه ده د امارات اسلامي د افغانستان دی د طالبان دی د ولس دی ولې تاسو ولس کې تفرقه اچوئ ګوره تاسو خو مهرباني وکړئ وخت خبرې څه ته سړی پرېږدي چې وایم نه دلته تفسیرې نه سوال وکړه دلته تفسیرات تاسو سره نه کوو خبره ختمه موضوع داره په فارسی نوشه ده چې افغانستان کې پښتون ولما زه سوال وکم سوال دا ورو تشلیغ اون رسخات مونږ به جواب در سوال د ما نن دا ده چې د غنن په پغمان کې د پخواني ولسمشرانو د ټولو عکسونه یې و او هغلته د مولا عمر عکس هم یې و دومره غټ انتقادونه په وسوله چې ټول ورګله هر سړي ورګله ویلې و دا عکس ولې دلته یې ده خو که دا ټول څه بعد دا خو حق و نو وسته ما سوال په دې کې چې دا ولې تاسو نه ملت دومره نفرت کوي ودرګه شاهین صاحب لک صبر وکړه زه تا ته دا وایم چې په دغه جې کې دا نفرت کوو چا نفرت وکړه د عکس نه هر سړي ورګله بزتی واسه ټول څومره خلک راغلي ودرګه څومره خلک راغلي و د عکسونو دغه ته زه خو ته نه یم خبر دا د نورو قومو خو ټول ورګلم چې وایي تقریبا څومره خلک موږ په رسنیو کې چې نه دی اورېدلي نو د څنګه چې تاسو یې ونه اورېدل نو خو هر شي نو چې په رسنیو کې باید راسي په کومه رسنۍ کې راغلي دي چې هلته د مولا عمر عکس او خلکو انتقادونه وکړه دا رسنۍ ورته بي بي سي ته ورته بي بي سي فیسبوک سبا کې وګوره رسنۍ د لیوانه دا به انتقاد پر کړی دا د دغه سپي به انتقاد پر کړی د امریکایانو ملګری به انتقاد پر کړی شریف افغان انتقاد پر کړی شاهین صاحب دلته چې زمونږ په لایف کې هر څوک له خپل نوبات نه بغیر غږیږي او چاته توهین کوي د مونږ اصول دا دي چې بلاک کوي ورو علامه عزت کو چې خپل نوبات مراشي خبره کوي ښه وطن دوسته او اسمت وطنجار مهرباني اوري وطنجار د ما دا هدف دا نه ده چې د مولا عمر توهین کوم چې رقم سی بیان طالبان پښتانه دی او په سل جګ نو ولادت دی پاک کړی دی نه پات دی کړی دی دا خبره مکو طالبان پښتانه نه دي طالبان هم ازبک دي هم تاجک دي هم هزاره دي هم پښتانه دي هم ایماغ دي هم پشیان دي طالب پښتون نه ده هیڅ کله طالب پښتون نه ده غوی د نه مانی غوی وای ورګه د منګه یو پیسه دم پکې نه لیوانه څوک وای چې نه منی زر تم په بدخشان کې د طالبان څوک دي په تخار کې څوک دي شاهین صاحب درته ویل په دغه جوزجان کې څوک دي ازبک طالبان دي دوستم په مقابل کې ولاړ دي ولې دا خبره کوي اسمت وروره داسې خبر ده دا تنظیم د شورای نظار نه ده چې دلته تنها پنځشریان یې پکې پنځشریان د موږ ورونه دي دا تنظیم د حزب وحدت نه ده چې تنها په دوه هزاره ورونه یي دا تنظیم د حزب اسلامي نه ده چې دوه تنها پښتانه یي دا وګوره دا طالبان دي بدخشان کې یو نفر په پښتو نه پوهیږي په فاریاب کې غونډ ازبکی باندې غږیږي دا چې د تاسو عکسونه چالته یې کړي دا جوړه کړې و ډرامه دولت هغه نو واضح خبر دغه خو هیڅ چاته ښه نه وایي که چیرې هغه افغانانو ته ښه ویلی هغه به د امریکایانو سره نه ګرځېدل ته دا خبرې چې کوي اول ته داسې ځان سره ښه فکر وکړي چې ته څه رقم غږیږي بیا بي بي سي ته هغه منبع بولي چې د هغو نه ته نشرات د افغانستان اوري بي بي سي د کوم مملکت راډیو ده د کوم مملکت نشرات پکېږي د انګلستان نه ته د هغو راډیو ته دونه ترجیح ورکوي چې هغه رښتیا وایي نه د ما خپل یو ملګری د محفل ته ورغلی و ورغله هغلته غټ جنجال کار کوي نه همدغه غونډې ته د یو ملګری تللی شاهین صاحب د ما له 50 زیات ملګري تللي او ټولو ما ته ویل چې هر یو به راته د ملا صاحب عکس ښکلوه اوس د ما خبره صحیح ده که د ده اوس صحیح ده د یو ملګري د ما 50 ملګري تللي او هر یو به د ملا صاحب عکس ښکلوه او دا کار چلته کې سر روحاني پریکې ته لزان خبرې چې الله زوی مړی مونږ هغه خلک یو
چې د ناټو په بیسونو کې د امریکا په بیسونو کې مو د حی علی الجهاد چغې جګې کړلې د امریکایانو په بیسونو د سیایي په مرکز کې مو غازیانو د نعره تکبیر زنده باد امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد اوازونه پورته کړل مونږ ته څوک څه نسی ویلی بېغمه سه مونږ په ارګ کې د حی علی الجهاد چغې جګې کړي دي مونږ د سیایي مرکزونه ګرین ویلج دړې وړې که غازیانو مو زنده باد د ملا عمر چغې وهلې ته لیونی د پیل په غوږ کې وي دا تاسو سره فقط د 10% پښتنو حمایت ده غلی سه نو خو غلی سه لیونی نو ودرېږه چې د 10% پښتنو حمایت ده ته بیا خبره پښتون ته وړې او لوده زه تا ته دغه خبره نور خو بیخي ودرېږه نو خو بیا ولې امریکا په چیغو ده ولې دغه د 90% پښتنو چې ورسره حمایت ده دا ولې د اوربان چیغې وهي ولې مو چیغې اسمان ته جګې سوي دي ولې ناټو تښتي ولې امریکا تښتي ولې ونغرته او لوده ګوره خبرې کوه ګوره هغه امریکایان راغله په هغه کې په قندهار کې قحط الرجالو د میړنیو د زمریو په خاورې کې یو پاپړپروش سګدوان رازق امنیه قمندان که بیا یې د هغه ورور جنرال ګوګوشتک غوګو جنرال غوګو یې هلته بیا امنیه قمندان که ته خدای چې هغه انسان ده جنرال غوګو انسان ده څه نومېږي دا د هغه ورور شاهین صاحب دا د پنچرمین لغړي ورور تادین و تادین رنگ دی ورک سه و د تا په غوږ کې اذان درو څڅومه جنرال تادین امنیه قمندان که نو دغسې خلک یې راوستي کرزی چې له پلار او نیکه نه غلام تېر سوی هغه یې راوسته ولسمشر یې که په سلګونو خاینان بایسکل ساز هغه د ته پښتون وایه بایسکل ساز د قندهار د ولایتي شورا رئیس یا دغه صالح د سیایي جاسوس دا ته د تاجکو نماینده بولې غني شړونګا شټاسری دا د پښتنو نماینده ده ته خدای دا عقل چا منطق لري پارلمان د غلط قراردادي هغه د پارلمان رئیس ده دا د یو قوم نمایندګي کولی سي ولا چې په تاجکو کې غلپاک پیدا سي خلک په دې سر وهي نن امریکانو د پارلمان رئیس ته نه جوړ کړ ولا که ته لوده مه کېږه بیا عقل مه کېږه ته خو هغه سړی چې تا یې د ما پلار غل خوړلي چې له روسانو سره جهاد کړی ته خو هماغه سړی چې پلار ته دیلی چې غل خوري زه له کمونستانو نه بښنه غواړم تا ونه ویلې تا کې که عقل وای تا دا خبره کړې ده یوه خبر بله یې کړې ده ویې ویلې وای د ما پلار غل خوړلي چې روسانو سره جهاد کړی دا هغه ارمونه خبرې وکړه جنرال صاحب محترمه ویل به بله ورځ چې د هغه د حزب اسلامي په وخت کې هغه د مجاهدینو په وخت کې غلا ډېره وه وایي چا غلا کړې یوه نفر پوښتنه ترې وکړه وایي تنها د ما پلار تقریبا 40 چپرکټ راپټ کړي نو په خپل پلار باندې دا عریضه وکړه ده وویلې بالکل باور وکړه الله یې پروت دی مهرباني ابوسین صاحب راغلی د ابوسین صاحب وموږئ ابوسین صاحب مهرباني وکړي ګرانه بیا به همداسې راشو چې سلیم خان ته نقیب ورور وغږېده چې د بل ورته به راشو ملګرو د مونږ پیج نه وای د پیج د سره لایک کړئ که نه دماغ مه خرابوئ همداسې ښه ده مبین صاحب چې ورو ورو مخته لاړ شي یو دم چې مخته لاړ شي بیا خوند نه کوي پرېږده چې ساعت دې ځای تېر شي مهرباني اباسینه ورور هغه نن هغه د شاهین صاحب نن د هغه د دفاع د وزیر خبرې واورېدلې یاره مبینه په خدای پرې وشم یک بغله ولاړ و کوږ داسې په خدای لکه اپل سوختانه د سپوډري راوستی داسې ولاړو لکه ملا دا چیشه تې جوړ سوي دي چیشه تې جوړ سوي دي امریکایا از افغانستان نمیبرایا ولې نمیبرایا امریکان دي داسې د خور میړونه دي چې له افغانستان نه به نه وځي ولې دا خاوره د امریکانو ده دغسې یو خر مونږ ته دفاع وزیر ټاکلی د خدای لپاره قسم په خدای د سړي زړه درد وکړي یا الله دا چی شی سو امریکان له افغانستان نه ځي ولې به نه ځي د سی آی او د بلیک واټر جاسوس صالح ته وایم او لنډغر امریکا از افغانستان میبره این خاک ماست خاک افغان هاست اگه امریکایی ها از افغانستان برازا نمیبره ما حاضر استیم به زور
با زور مشت و لغت امریکا را از افغانستان خارج کنیم، با زور بشکه، با زور تفنگ افغانستان آزاد میکنیم. ما با سوال و با زاری از کسی آزادی نمیخوایم. ما سیکولر نیستیم که در مقابل اشغال تظاهرات کنیم. ما با ریختاندن خون، با قربانی، با تن و با جان حاضر هستیم. ما اولاد خود را در این راه قربان میکنیم، لیکن آزادی را از امریکایی ها با زور میگیریم، از صلیبی ها با زور میگیریم و نوکرها و جاسوسای امریکا را در افغانستان مجازات میکنیم. مبادا با شما پشمانی نشان میتین به دردتان نمیخوره. اینمی وقتش است. بیاین در پهلوی برادرایتان استاد شوین، در پهلوی مردم استاد شوین که در مقابل امریکا سنگر گرفته. حمایت از کسانی کنین که در مقابل امریکا قربانی داده، این وطن از اشغال خلاص کرده. در پهلو، در آغوش کسانی قرار بگیرین که امریکایی ها را نیست و نابود ساختن، امریکایی ها را با ترک خاک ما مجبور ساختن. با آن کسان یک جا شوین. این خاک سر همه ما حق داره، سر همه اقوام افغانستان آزادی این خاک حق داره. بیاین در پالوی امارت اسلامی، در پالوی امارت اسلامی، در آغوش امارت اسلامی بیاین جای بگیرین. مردم امارت اسلامی، رهبرای امارت اسلامی به همه مردم افغانستان لبیک میگوین. بگذاریم طالبان را که جاسوسای امریکا را مجازات کنند. سپر نشوین در مقابل مردمی که خیانت به مردم افغانستان کرده، خیانت به اقوام افغانستان کرده. امروز گپ تجزیه و خراسان را میزنه. زبانهای کسانی باید بریده شود که در این حالت از خراسان و از اقوام تخت و تاج میکنه در بین مردم. شما چی فکر کردین؟ او جاسوس CIA، او جاسوس بلیکواتر آقای صالح، به تو خطاب دارم. تو که شرم داری؟ تو کسی هستی که از ترس طالب تونل سالنگ منفجر ساختی، پل مټک ویران کردی، در گلاب برای خود جای عیار کردی، در قصر گلاب شیشت و خیز داشتی. تو چطور میای امروز از مردم تاجک، از مردم شریف تاجک